درنو کتونکو سلام ستړي مشي وخت مو بخیر. د دې سات خبرې ټولګي ته ښه راغلاست. زه مینه افغان یم. د ایران د دفاع وزارت پلاوی کابل ته راغلی. د ایران د وسلوال پوځ لوی درستیز بهرام حسیني مطلق په مشرۍ ایراني پلاوی د سرپرست حکومت د دفاع وزارت له چارواکو سره د تهران او کابل ترمنځ د ګډو سرحدي همکاریو د پیاوړتیا په حق لید کاته او خبرې کړې دي. په دې لیدنه کې د افغانستان د لوی درستیز مرستیال د دواړو هیوادونو له همکاریو او نیکو اړیکو یادونه وکړه. ویل چې د افغانستان سرپرست حکومت تل له ایران سره د نیکو اړیکو غوښتونکی دی او په بیلابیلو برخو کې همکاریو ته ژمن دی. د سرپرست حکومت دفاع وزارت پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې ایراني پلاوی په بیلابیلو برخو کې د دواړو هیوادونو ژمنې مثبت ارزولي او د اړیکو له ټینګښت یې ډاډ ورکړی دی. یاد دی چې څو ورځې وړاندې ایراني چارواکو طالبانو ته د اوبو حقابې نه ورکړې له امله ګواښونه کړي وو. احمدزي قوم په پکتیا کې د ولور نوې بیې وټاکلې. د پکتیا لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس خالقیار احمدزي وایي چې دغه ولایت په کچا د احمدزیو قوم د ولور نوې بیې ټاکلې دي. هغه دا یو ستر ګام بللی او جزئیات یې په دې ډول اعلان کړي. د پیغلې ولور 400,000 افغانۍ، کونډه ښځه په 200,000 افغانۍ، په بنې باندې 600,000 افغانۍ، پیغله کونډه سړي ته 15,000 افغانۍ. سرچینې ویلي چې د دې پریکړو نور جزئیات به وروسته خپاره کړي. ځینو خلکو د دې پریکړو هرکلی کړی، خو یو شمیر نور باور لري چې یو مخ د ولور د ختمولو لپاره باید کار وشي، ځکه ولور د نجونو او ښځو پر برخلیک سودا ده او بدې پایلې لري. ملا برادر وایي وچکالي او نیستي د خدای له طرفه ده، زموږ نه ده. د طالبانو د رئیس الوزرا اقتصادي مرستیال ملا برادر اخوند نن په فراه کې خلکو ته وویل چې وچکالي او نیستي د خدای له طرفه ده. هغه د بخش آباد بند د چارو د پیل پر مهال دغه راز ادعا وکړه چې له افغانستان څخه امریکا متحده ایالات وتلي خو پاتې شوني یې پاتې دي. د په وینا د 20 کلنې جګړې پر مهال داسې کورنۍ وي چې یو غړی یې طالب او بل د حکومت اړوند و. ملا برادر ادعا وکړه چې د امریکا پاتې شوني په افغانستان کې د دوی د رژیم خلاف هڅې کوي. هغه په دې وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې پر طالبانو مشرانو نیوکې ونه کړي. طالب چارواکي په داسې مهال خلکو ته راغلي اقتصادي او بشري ناورین د خدای لاړ خبولي چې خلک دوی د حکومتولۍ پر چارو نه پوهېدو تورنوي او وایي په داسې څرګندونو له خپلو مسؤلیتونو تښتي. نبیل وایي ایران له طالبانو سره جګړه نه کوي. د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل وایي ایران په اوسنی مرحله کې هیڅکله له طالبانو سره تقابل نه کوي او طالبان هم د ایراني چارواکو له څرګندونو داخلي استفاده کوي. د هغه په وینا د ایران دولت له څو لسیزو راهیسې د سیستان او بلوچستان له خلکو سره غیر عادلانه او دوه چلند کوي او وروستۍ څرګندونې د دې لپاره دي چې په سیمه کې له وروستیو اعدامونو د خپلو خلکو پام واړوي. نبیل زیاتوي د یادو سیمو خلکو ته د توجیه کمی په دې وروستیو کې ایران ته پر امنیتي ګواښ بدل شوې ده. هغه ګواښ کړی دی چې په سیستان او بلوچستان کې یوازې د بشیر نورزي او حاجي جمعه خان فعالېدل د ایران رژیم له ګواښ سره مخ کولی شي. د پنجاب پولیسو د لاهور په زمان پارک کې د پاکستان پخوانی صدر اعظم عمران خان کور پلټلی او د خان د استوګنې ځای شاوخوا سیمو بشپړ کنټرول یې په خپل لاس کې نیولی دی. د راپورونو له مخې له دې وړاندې پولیسو په زمان پارک سیمه کې د خان پلویانو خیمې او بنرونه لرې کړي وو، خو نوموړي ورته د خپل کور تالاشۍ اجازه نه وه ورکړې. د عمران خان د ساتونکو مشر په وینا د پنجاب پولیسو په لاهور کې د عمران خان په کور د مشکوکو ترهګرو په لټه کې چاپه وهلې خو خالی لاس بیرته تللي. پاکستاني پولیسو تیره جمعه عمران خان سره د لیدنې پر مهال د هغه د 2200 کسانو لیست ورته سپارلی و چې د لاریونونو پر مهال یې نظامي ځایونو ته زیان اړولی و. په افغانستان کې د پاکستان سفیر عبدالرحمن نظامانی د افغانستان کرکټ بورډ رئیس میرویس اشرف او د ملي لوبډلې له یو شمېر لوبغاړو سره په کابل کې لیدلي دي. ښاغلي نظامانی پر ټویټر لیکلي په دې لیدنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د کرکټ اړیکو د پیاوړتیا پر لارو چارو خبرې کړي او په راتلونکو لوبو کې افغان لوبغاړو ته د بریاو هیله څرګنده کړې ده. د جیو ډلې په افغانستان کې پر بشري او اقتصادي ناورین اندېښنه ښودلې. د نړۍ د 2 سترو صنعتي هیوادونو مشرانو ویلي چې په افغانستان کې په زیاتېدونکي بشري او اقتصادي ناورین باندې سخت اندېښمن دي. د امریکا، جاپان، جرمني، فرانسې، بریتانیا، ایټالیا او کاناډا مشران د جاپان په هیروشیما کې راغونډ شوي دي. دوی په خپل اعلامیه کې د افغانستان په تړاو څو نور موارد هم یاد کړي. له طالبانو غوښتل شوي چې د ترهګرۍ ضد مبارزه کې خپل ژمنې عملي کړي او اجازه ورنکړي چې د افغانستان
خاوره د ترهګرو په امن ځاله واوړي او یا له هغه ځایه په کوم بل هیواد برید ترسره کړي. د نړۍ د 7 سترو صنعتي هیوادونو مشرانو په خپل اعلامیه کې همدارنګه پر طالبانو غږ کړی چې د افغانانو په مشرۍ یو معتبر او ټول شموله ملي ډیالوګ پیل او د یو استازي او منتخب جوړښت خلا ډکه کړي. د نړۍ د دغو سترو صنعتي هیوادونو مشرانو پر ښځو او نجونو د طالبانو له لګېدلو محدودیتونو سره کلک مخالفت ښودلی او هغوی هڅولي چې د ټولو خلکو حقونه او ازادي تامین کړي. مودي وایي د اوکراین جګړې د هوارۍ لپاره هڅه کوم. د هند صدر اعظم نریندرا مودي د G7 هیوادونو د سرمشریزې په څنډه کې ویلي چې هیواد به یې د اوکراین د شخړې د هوارۍ لپاره تر خپل وس هر څه وکړي. مودي چې د جاپان په هیروشیما کې د G7 سرمشریزې په څنډه کې پر اوکراین د روسیې د برید له پیله وروسته د لومړي ځل لپاره د اوکراین له ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي سره وکتل، ټینګار یې وکړ چې هر څه یې چې په وس پوره وي د اوکراین د شخړې د حل لپاره به یې وکړي. که څه هم مودي په اوکراین کې د شخړې د هواري لپاره د خپل هیواد د هڅو خبره وکړه، خو هغه له زیلنسکي سره له مخامخ کتنې وروسته هم پر اوکراین د روسیې پوځي یرغل ونه غنده. زیلنسکي د ټلګرام له لارې د یو پیغام په خپرولو سره د هند څخه مننه وکړه چې په ځانګړې توګه د نړیوالو سازمانونو له لارې د هغه هیواد د ځمکنۍ بشپړتیا او حاکمیت ملاتړ کوي. فرانسوي چارواکي وایي له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتو ګواښونه پیښ کړي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر جرالد دارمنین د امریکا متحده ایالاتونو ته د خپل تازه سفر پر مهال په اروپا کې د تروریستي ګواښونو د زیاتېدو په باب خبرداری ورکړی. هغه ویلي چې په 2024 میلادي کال کې د پاریس د اولمپیک لوبو تر پیل مخکې له واشنګټن څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. جرالد دارمنین د فرانسې له خبري اژانس سره په مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتلو په افریقا کې د فرانسې د نفوذ کمیدو او د اسلامي دولت ډلې یا داعش د بیا ظهور موضوعاتو ته په اشاره ویلي چې په دغه شرایطو کې د تروریستي تهدیداتو خطر د پام وړ دی. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر واشنګټن او نیویارک ته دغه سفر د تروریزم او جدي جنایتونو په وړاندې د مبارزې لپاره د فرانسې او امریکا د قضایي ځواک او پولیسو ترمنځ د همکارۍ د پیاوړتیا لپاره کړی دی. درنو لیدونکو او کتونکو د دې ساعت خبري ټولګه تر همدې ځایه او تر بیا بلې ټولګې د خدای په امان ښې چارې ولرئ.